نوی لمریز کال او 15مه لمریزه پیړۍ مو مبارک چې نن یې اوله ورځ ده. ګو دوستانو، د وخت تېرېدل د انسان په ژوند کې بدلون نه راولي، بلکې دا انسان دی چې د خپلو هڅو او تلاش سره وخت په خپله ګټه راڅرخوي او په ژوند کې بدلون راولي یا پرمختګ کوي. دا خواوشاونې ګوري چې پسرلی شي، ژمی سي، دوبی سي، طبیعت په دوی کې بدلون راولي، خو انسان ته خدای دا وړتیا ورکړې ده چې دی په خپل ځان کې بدلون راولي. نو ښه خبره دا ده چې تاسو په خپل ځان کې د بدلون او د روښانه ژوند لپاره هڅې وکړئ، او که تاسو په دې فکر کې اوسئ چې د وخت تېرېدو سره به تاسو کې بدلون راسي، دا ناشونې ده. که تاسو غواړئ چې ژوند مو پرمختګ وکړي او له پرون نه مو نن ښه وي، تر نن مو سبا غوره وي، نو هڅه دا وکړئ چې په ځان کې بدلون راولئ. که تاسو فکر کوئ چې د کال تېرېدو سره به حالات سم شي یا به بدلون راکې راسي، نو دا هسې فکر دی. یعنی د کال تېرېدل یا د پیړۍ اوښتل په انسانانو کې بدلون نه راولي، بلکې دا خلک دي چې له کال، وخت یا پیړۍ نه استفاده کوي او د خپل ژوند د ښه والي لپاره ورنه کار اخلي.